افراسیاب خټک وایي پاکستاني ملایان کابل کې خپل لاسپوڅ ایساري افغانستان یرغمل کړی. د پښتونخوا مشهور ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک کابل ته د پاکستاني ملایانو د پلاوي د سفر په اړه توند غبرګون څرګند کړی. ښاغلي خټک چې د پاکستان په مشرانو جرګه کې سناتور او په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سازمان مشر هم پاتې شوی، په یوه ټویټ کې لیکلي پاکستاني جنرالان یا ملایان ځان ته د جینکو تعلیم او مارشالۍ جمهوریت غواړي، خو په افغانستان کې ټوپکمار طالبان تحمیل کړي. افراسیاب خټک زیاتوي پاکستاني ملایان کابل ته د لاسپوڅو نظارت ته تللي. دوی نه چا پوښتنه ونه کړه چې تاسو په یو اسلام کې دغه دوه رقمه چلند څنګه توجیه کوئ. ټول چل د افغانستان استقلال ته جوړ دی. د افغانستان د بې واکه شوي ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ښاغلي خټک دا څرګندونې ستایلي او له زړورتیا یې ډکې ګڼلي. دغه پلاوی چې څو ورځې مخکې ظاهرا طالب مشرانو ته د مشورو په موخه کابل ته راغلی و، اوس ویل کېږي چې د طالبانو له ادعا شوي لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د لیدنې لپاره کندهار ولایت ته روان شوی. د یاد سفر پر مهال طالب چارواکو سره د دغه پلاوي مغرورانه او د طالب چارواکو تحقیر شوي څیرې د افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي.